هند د چینای په ښار کې زرګونو خلکو د غویانو پر یوې لوبې د بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. سومالیا د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس 15 میلیونه سومالیایان د وچکالۍ د ستونزې سره مخامخ دي او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ګامبیا د جمهور رئیس یحیی جامع لخوا د اضطراري حالت د اعلان وروسته زرګونه برتانوي او جرمني سیلانیان د ګامبیا د وتو هڅه کوي. چین د MH370 ورکې شوې الوتکې د مسافرینو خپلوانو د حکومت لخوا د موندنې د حادثو د ختمولو پریکړه وغندله. او افغانستان د افغانستان د موزیک د ملي انسټیټیوټ د نجونو ارکستر په داوس کې په نړیوال اقتصاد فورم کې د افغانستان د اصلي موسیقي وړاندې کېدو ته تیاری نیولې.